شه بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم راځو د ورډ درس ته. په ورډ کې ټیبل او دا هم خلاص. اوس راځو ډیزاین ته. کله چې تاسو صاف شیټ باندې کلیک کړئ کوم ډیزاین تاسو ته کوم بل مینیو نه راځي، او کله چې تاسو ټیبل باندې کلیک کړئ تاسو ته دوه نور مینیو راځي. اول ډیزاین، دوم لیاوټ. ډیزاین څنګه کول سو؟ یو خپل ټیبل ته شکل ورکړو. سیده مخکې درسو کې هم تیر سو ولدغه ته موږ شکل ورکړو. راځو اول هیډر رو. هیډر رو کوم رو ته وایي؟ دغه رو. ګورئ چې هر څو نفران ستا سره وي، مثلا که چیرې هغه 200 نفر یا 300 نفره، باید د عنوان او دغه د جزئیات باید فرق وسي. نه فرض کړه دا زموږ دغه سو هیډر سو یا هم عنوان سو. سیده سریال نمبر، نیم، پوسټ، سیلري. فرض کړه 100 نفر دی، باید دې سره باید فرق ولري. او که چیرې بعض وختونه د هیډرو نه لري، تاسو پوه شئ چې هیډرو انچک دی. اوس خو نه معلومیږي خو نسبت دوی ته ول ډېر واضح باید معلوم شي. هیډرو باندې کلیک کړئ تاسو ته هیډرو هم معلومیږي. فرست کالم غواړئ معلوم نه سي، د باندې کلیک فرست کالم هم تاسو نه معلومیږي. چې دا د شمارې په خاطر فرست کالم. او بل ټوټل رو. ټوټل رو کله چې تاسو یو ځای ته دغه ورکوئ خپل، البته د ټول ریپورټ ورکوي، یعنې تاسو څخه پوښتنه کوي تاسو کارمندان لرئ، څونه معاشات تاسو ورکوئ او څو نفره کار کوي. سیده اول ټوټل رو دې باندې کلیک کوو. ګورئ ټوټل رو دې سره فرق کوي، نسبت دوی ته فرق کوي که نه. فرض کوئ څو نفره دی؟ 1 نفره دی. څو وظیفې دی؟ فرض کوئ 15 وظیفې. کېدلی چې دغه نفره هم فاینانس وي دلته، یا فاینانس اسسټنټ، فاینانس، یعنی 2 نفره په یو کار کې. سیده فرض کړئ 15، دا خو اوس شپږ کېږي. او داسې هم مجموعي سره سي، فرض کړئ دا هم ټول مجموعي. ښه اوس که چیرې ټوټل رو نه وي فرق نه کېږي. یو څوک فکر کوي چې دا د یو شخص نوم دی، یا هم داسې غلط فهمي کېږي. او ټوټل رو کله چې کلیک وي او تاسو هم که ټیبل اضافه کوئ دې ځای نه، ټوټل رو همیشه اخر ځای ته ځي، ټیبل اخر ته ځي. ګورئ تاسو بیا مجبور دا ټوله کټ کړئ دې ځای نه، کنټرول ایکس، کنټرول وی. دې باندې پوه شئ تاسو. ښه وروسته لاست کالم. لاست کالم موږ تاسو دې دپاره نشو استعمالولی، ځکه لاست کالم موږ تاسو باید دې سره استعمال کړو. دا بل ډیزاین دی، لیاوټ، انسرټ، رایټ. اوس د دوی مجموعي تاسو دلته باسئ. فرض کړئ راځو ډیزاین ته دې ځای کې هیډر رو، فرست کالم. فرست کالم باید زموږ سره موجود وي، ځکه دا زموږ تاسو عنوان په دې شکل سره دی. بعض وخت تاسو یو جدول لیکئ چې هغه ډېر کوچنی وي، نه یو کوچنی دفتر کې څو نفر کار کوي هغه په دې شکل سره لیکل کېږي. سریال نمبر، نیم، پوسټ، سیلري. که چیرې په دې شکل هم ولیکئ کوم مشکل نه لري، خو دغه طریقه ده. او دا هم څو نفره زموږ سره؟ 4 نفره. د دې مجموع کوم ځای کې باید وویستل سي؟ دې ځای کې نه. تاسو به څه کوئ؟ لاست کالم باندې کلیک کوئ، مجموع فرض کړئ 4 نفره دی. دا خو سریال نمبر دی، البته کولی شئ 4 نفر کارمندان دی، 2 وظیفې دی، 2 نفر په وظیفې کار کوي. او دا هم د پیسو مجموعه ده. سیده پوه شولې دې باندې. وروسته که چیرې لاست کالم. اوس لاست کالم د کوم مفهوم نه لري، ځکه دا هم خپله جز دی او دا هم ټول جز. دا باید په یو ردیف کې راسي، نه که دا فرق ولري فرق نه کوي، ځکه دا سریال نمبر دی، دې سره فرق نه کوي. وروسته باندې روز، راګانې تاسو ته ښکاره کوي او ورکوي. او باند کالمز، باند ګروپ ته وایي. ښه ګورئ کالم تاسو ښکاره کوي او ورکوي. دې ځای نه هم کولی شئ تاسو بل ډیزاین اپلای کړئ. دې باندې ګورئ فرست کالم اوس نه معلومیږي. ولې؟ ځکه دا ډیزاین دغه مطابق ډیزاین تاسو باید دې باندې اپلای کړئ. فرض کړئ دا ډیزاین اوس فرست کالم معلومیږي او نه معلومیږي. کالم رو ګورئ فقط دغه د هر عنوان ترمنځ فرق ورکوي. سیده وروسته دا هم نور ډیزاینونه کولی شئ دا ډیزاینونه ورته اپلای کړئ. ګورئ ټوټل رو اخر کې معلومیږي، ښه واضح معلوم دی، نه باندې روز، باندې کالم، د باندې روز او د باندې کالم په دې شکل سره. دا به د همیشه ټیک مارک، ځکه د هر یو شخص وظیفه، نوم او تنخواه جلا جلا معلومیږي. دې باندې پوه شئ تاسو. دا هم ټول ډیزاینونه په دې شکل دي.
یا هم ساده وي سمپل په دې شکل سره. وروسته موډیفاید ټیبل سټایل. موډیفاید ټیبل سټایل او نیو ټیبل سټایل ترمنځ فرق څه دی؟ موډیفای دغه ته وایي که چیرې تاسو دغه کې غواړئ تغیرات راولئ دغه ټیبل کې سیده، او نیو ټیبل سټایل تاسو نوی ټیبل درکوي، تاسو نوی ټیبل جوړوئ سیده، موږ غواړو اول دغه کې تغیرات راولو. موډیفاید ټیبل اوس ګورئ دغه ټیبل راغی نه، کولی شئ نوم ته هم تغیر ورکړئ. فرض کړئ نوم ولیکئ چې یوزر ټیبل، فرض کړئ دا هم رنګونه وي، دا هم وي آل بارډر، دا تاسو مخکې هم ویلي وو ټول باندې اپلای کېږي نه، دا هم رنګ وروسته دا هم سایز دی څومره باید راسي 14 د خط سایز څومره راځي 14 او دا هم سټایل دی د خط سټایل. یا هم دا شکل سره دا هم بولد ایټالیک انډرلاین صحیح ده. دا هم نور رنګونه ښه. دا چې رنګ سو د فونټ ته، او دا هم لاتین او کامپلیکس دریو او انګلیش لپاره صحیح ده. وروسته تاسو کولی شئ د هر سیل منځ ته هم رنګ ورکړئ. فرض کړئ دا رنګ ګورئ هر سیل منځ کې کوم رنګ چې دلته انتخاب کړئ دغه راځي. وروسته دا خط کوم طرف ته اوس کوم طرف ته دی؟ الاین ټاپ لیفټ لوړ طرف ته ولې چپه دی نه، که چیرې سنټر انتخاب کړئ سنټر ته راځي، او که چیرې رایټ انتخاب کړئ رایټ ته راځي، او دا هم سنټر ته میډل منځ ته راغی. دې باندې پوه شئ تاسو. همداسې تاسو کولی شئ هول ټیبل اوس کوم باندې اپلای کېږي؟ ټول ټیبل باندې اپلای کېږي نه. که چیرې تاسو غواړئ یوازې هیډر رو باندې اپلای شي هیډر رو ورته انتخابوئ، دې ځای نه هم دا سټایل وي هیډر رو باندې اپلای شي یوازې. همداسې تاسو کولی شئ ټوټل رو دپاره فرست کالم دپاره هم سور رنګ ګورئ یوازې فرست کالم سور رنګ اخلي نور اخلي نه، ځکه چې دلته مشخص هول ټیبل نه دی انتخاب، هول یعنې ټوله ټیبل. وروسته لاس کالم دپاره کولی شئ بل رنګ انتخاب کړئ دې ځای نه، مثلا دا رنګ لاس کالم ښه مشخص دې ځای نه دا رنګ اخلو. ګورئ کم رنګ اخلي دا رنګ دلته اپلای شي، یا هم دا رنګ لاس کالم دغه نه وروسته ژړ رنګ وي هغه هم کم. یوازې کوم باندې اپلای کېږي؟ لاس کالم باندې. یعنې که چیرې تاسو ټول ټیبل همیشه تاسو ټول ټیبل انتخاب کړئ دې ځای نه هول ټیبل ټول باندې اپلای کېږي، یو رنګ ورکړئ ټول باندې اپلای کېږي. دا هم فرست کالم فرست کالم دا هم ټوله شبیه سو. وروسته only in this document دا څه وظیفه ترسره کوي؟ only in this document فقط دغه ډاکومنټ کې تاسو ته پاتېږي، او که چیرې نیو ډاکومنټ بیس on this template باندې کلیک کړي بیا څه کوي؟ او نور ډاکومنټ کې هم راځي، او دې ځای نه هم وکړئ. اوس که چیرې تاسو کنټرول ان نوی ټیبل واخلئ ډیزاین نیو ټیبل په نامه دلته ستاسو کسټم یوزر سټایل دی نه، دا نور ټیبل کې هم سره پاتې شو. دې باندې پوه شئ تاسو کوم مشکل شته؟ وروسته همداسې تاسو کولی شئ نیو ټیبل ځان ته یو بل ټیبل جوړ کړئ، مثلا ABC، او دې ځای نه هم کولی شئ اوله لاینونه انتخاب کړئ، دې ځای نه هم هول کولی شئ رنګ هم ورته انتخاب کړئ د فونټ دپاره، دا د فونټ دپاره رنګ لاتین او کامپلیکس دري پښتو خط دپاره بولډ، او دې ځای نه هم کولی شئ بل رنګ ورکړئ دغه ټیبل ته. دا هم کوم ځای دپاره باید اپلای شي all no border outside border inside border داسې. وروسته دې باندې خو پوه شئ تاسو نه هول ټیبل ټوټل رو فرست کالم دپاره
سور رنګ شه دا هم شبیه هغه ته دی هېڅ فرق نه کوي شه چیش په نامه و پی بي سي جوړ شو تاسو کولی دی نو ښایسته نور ډیزاینونه هم جوړ کړئ پوه شوله دې باندې کوم مشکل شته ښه وروسته ډیزاین کولی شئ شیډینګ منځ ته هم رنګ ورکړئ هر سیټ ته جلا جلا یو کرسر فقط کلیک شوی دی وروسته دا هم کولی شئ هر سیټ ته جلا جلا رنګونه ورکړئ مثلا دا رنګ وي دا هم دا رنګ وي یا هم ټول انتخاب کړئ یو رنګ وي مثلا دا رنګ صحیح ده که چیرې بعض وختونه تاسو سره ټیبل راځي ټیبل تاسو د نېټ نه ډاونلوډ کړئ یا هم تاسو بل چا نه کاپي کړئ کله چې تاسو پرنټ خو دا ډېر رنګ مصرفوي نه تاسو غواړئ دا رنګ یې نه وي ټول انتخاب کړئ او دې ځای نه هم راسئ نو کالر شته اوس نشته کالر نشته وروسته کولی شئ نور رنګونه هم دې باندې اپلای کړئ بارډر خو مخکې هم تاسو ویلي وو نه کوم ځای کې هوم کې دې ځای کې هم تاسو ویلي وو ډیزاین آل بټن بارډر تاسو نظر کوي بټن بارډر نشته همداسې ټاپ نظر کوي تاسو ته لیفټ چپه د چپې نه کټ کوي رایټ راسته طرف ته نو بارډر نشته اما بارډر هغه شکل ستا لیاوټ یې ستا که چېرې تاسو راسئ بیا لیاوټ ته او دلته هم ویو ګریډ لاین ستا صحیح ده بل ته کلیک کړئ نو ولمیږي وروسته ډیزاین دلته هم آل بارډر ټوله بارډر تاسو درکوي وروسته آوټساید بارډر د باندې کلیک کوئ کوم آوټساید بارډر نشته هغه خارجي بارډر چې هغه په حساب سرحد ورته سرحد کې نشته ښه وروسته آوټساید بارډرز ښه مخکې کوم باندې کلیک شو انساید بل انساید دی دغه برعکس انساید بارډرز هغه چار طرف ستا ولې منځ کې نشته سیده د منځ بارډر د منځه وړي کولی تاسو مرج هم کې وروسته په لیاوټ کې مرج هم تاسو کولی شئ دغه استفاده وکړئ وروسته انساید هارزنټل بارډر دې باندې کلیک کړئ اوس ته سره راګان نشته کالمونه شته ولې ران نشته صحیح ده کنټرول ځای انساید ورټیکل بارډر ورټیکل هغه کوم کالمونه چې دغه د منځ وړي ولې راګان ټوله پاتېږي کالمونه شته اوس یو کالم دی فقط یو کالم پاتې شو ولې کالم خو ډېر پاتې دی که چېرې تاسو ویو ګریډ لاین باندې کلیک کړئ دا ټوله کالمونه ور پرنټ کې بیا نه راځي تاسو وګورئ پرنټ کې نه راځي ښه پرنټ پرې پرنټ کې راځي نه راځي ښه وروسته ډیزاین ډیاګنل ډاون که چیرې بعض وختونه تاسو په جدول کې یو موضوع لیکئ په دغه کې یو سل غلط وي د چلیفا په شکل سره څنګه کولی شئ دلته ډیاګنل او بیا هم ډیاګنل اپ بارډر د چلیفا په شکل سره راځي صحیح ده خیر هغه یو ډیزاین دی تاسو تقسیم اوقات څنګه جوړوئ په دې شکل سره او دا نو کالر دا تقسیم اوقات دپاره خیر هغه تاسو خپل ډیزاین کولی شئ صحیح ده هارزنټل لاین horizontal line تاسو یو بل لاین هم کولی شئ دلته اضافه کړئ horizontal line ګورئ په دې شکل سره انتخاب یې کولی شئ یو څه غټ هم کړئ د سره همغه لکه په امتحانو کې اکثرت وخت راځي نه شماره لومړی شماره او دوم شماره په دې شکل سره داسې لکه په یو څه کړپ شوی شی چې معلومېږي ګورئ او دا د لاین څخه هم استفاده کولی شئ horizontal line صحیح شو وروسته ډرا ټیبل ویو ګریډ دا ټوله کوم ځای کې وایو ډرا ټیبل درته راځي دلته وروسته تاسو کولی شئ ټوله ټیبل انتخاب کړئ دې ځای نه
ښه فرض کړئ دا رنګ ورکوئ سټایل یې دا سټایل وي وروسته هم څومره بر ولري صحیح ده اوس ګورئ اپلای نه سو دلته هم کولی سئ رنګ انتخاب کړئ سور رنګ ولې اپلای نه سو بیا څه کوئ دې ځای نه اول بارډر باندې کلیک کوئ دغه باندې اپلای کېږي صحیح ده یا هم دا سټایل انتخاب کړئ دې ځای نه دا هم دا رنګ وي ډرا ټیبل په دې شکل سره هم که یو رنګ تاسو رسم کړئ دې باندې کوم لاین درکړي هغه تاسو دلته انتخاب کړئ صحیح ده دې ځای نه هم کولی سئ دا واخلئ ټول انتخاب کړئ دې ځای نه اول بارډر په دې شکل سره وروسته ډرا ټیبل تاسو کولی سئ خپل په خوښ سره ټیبل رسم کړئ ډرا ټیبل کولی سئ پنسل تاسو درکړي کولی سئ بل رنګ به دې ځای نه انتخاب کړئ دا سټایل وي یا هم بل رنګ وي بیا رنګ یې هم سور وي ډیزاین په شکل تاسو کولی دې څخه استفاده وکړئ صحیح ده اوس ولې دې باندې کوم مشکل شته ډیزاین هم جوړولی سئ او داسې کولی سئ خپل ټیبل هم خپل په خوښ جوړ کړئ او اریزر کولی سئ دې ټوله پاک یو دانه هم پاکولی سئ او په دې شکل ټوله هم پاکولی سئ صحیح ده اوس ولس کوم مشکل شته په دې شکل سره ټوله پاکیږي او که چیرې غواړئ یو یو پاک سي فقط کلیک کوئ هر یو جلا جلا پاکیږي اریزر هم خلاص شو ډیزاین خلاص بیا لیاوټ بله ورځ انشاءالله